بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا دعاګانو او دا اذکارو په دې مبارک درسونو کې موږ په اخرني درس کې هغه دعاګانې او هغه اذکار بیان کړي چې د هغې تعلق د غم، خفګان او د یرې سره په یو مسلمان باندې غم راشي، خفګان راشي، یره پرې راشي، څه به کوي او څه به وایي. اوس د هغې نه بعد مؤلف یو باب یا یو فصل راوړی دی، الادعیة عند المریض ومن یئس من حیاته. د مریض او د خپل ژوند نه د ناامیده شوي په خوا کې دعاګانې. په دې فصل کې هغه دعاګانې او اذکار به راوړي چې هغه د بیمار او د مریض په خوا کې عیادت کوونکی به وي او یا د مریض به پخپله وي. او دغه شان هغه سړی چې د ژوند نه ناامیده شي، معنی دی چې د مرګ په زنکدن کې دی یا په داسې بیمارۍ کې دی چې د ځان نه نور امید نشته چې زه به پاتې شم، نو داسې ټیم کې څه ویل پکار دی؟ الحمدلله ګوره موږ سره شریعت کې شتي داسې دعاګانې، دمونه چې هغه د مریض په خوا کې ویلی کېږي، په مریض باندې ویلی کېږي. خو د دې نه نن سبا خصوصا زموږ په دې ملکونو کې بعضو په یو ناروا طریقې سره تجارت جوړ کړی دی. په ناروا طریقې سره داسې چې یو خو په دغه دم درود کې هغه څه وایي چې هغه ناروا وي. یعنې دم درود شریعت کې شتي، دم اچول شتي، د هغې موږ به نور ځایونو کې بحث کړی دی. خدای دپاره شرطونه دي. یو شرط دا دی چې په داسې اذکارو او په داسې دعاګانو سره به دم اچوي چې په هغې باندې سړی پوهېږي، یا قرآني آیات پکې وی، هېڅ خبره نه. خو چې کله دې پکې منترې شروع کړې او داسې خبرې چې سړی پرې نه پوهېږي، دا ناروا دی او کیدای شي دا شرکي وي. ډېر داسې تعویضونه او چې په نوم ورته دم وایي هغه موږ اورېدلي دي چې په هغې کې شرکي الفاظ دي، غیر الله ته پکې چغې وایي. دغه شان د دم دپاره دا یو شرط دی چې هغې سره به دا عقیده وي چې شفا ورکوونکی یو الله دی، نو په دې کې به اثر هم الله اچوي. دغه شان دریم شرط دا دی چې په هغې کې به ناروا کار نه کېږي. ناروا څنګه؟ لکه اوس یو پردۍ زنانه ده، هغه د یو اجنبي سړي سره یوازې کېدی نه شي. دغه شان اجنبی سړی پردۍ زنانه له لاس نه شي وړلی، که دی پې دم اچوي خو دم به د لرې نه اچوي، لرې نه چې مخامخ ورته ناست خو یعنې بدن صحیح حساب ورسره نه لګوي، او دم به په شرعي طریقې سره. دا نشتي ګوره ښه ده د لرې نه دمونه دا په ټلیفونونو باندې چې دمونه نن سبا اچوي، په ویډیوګانو باندې. مخکې ورځو کې ما سره یو کس رابطه وکړه، یاره زموږ یو بیمار دی که ته پې دم واچوې، هغه یوروپ کې و، نو ما زه پې څنګه دم واچوم، په ویډیو به واچوې، هغه ته ګناه نشته، هغه لیدلي دي خلک. پیسو دپاره خلک څه نه کوي، څه نه کوي. او په دې کې چې کومه پیسه دغه د الله نه یریدونکو خلکو وګټله، نو د خلکو عزتونه، دینونه، پیسې، هر څه چې دی هغه تباه و برباد کړو. او د دې خلکو هم دا خلک خوښ دي. کله ناکله سړی وي چې پرېږدي چې دا خلک پرې مسلط وي، چې ته ورته نصیحت کوې تا نه خفه کېږي.
نو دا د لرې نه دمونه د بلوټوت ته سیسټم او د وایرلس ته دا ګوره شریعت کې نشته چې لرې نه به دم اچي. په دم کې دا لازم دی چې مریض به د دموونکي مخې ته وي، بیا د هغه په هغه ځای لاس یې ښوده چې هغه ته به تکلیف وي. دا طریقه د رسول صلی وسلم نه ثابته ده، خو دا به د پردۍ زنانه او نارینه منځ کې نه وي، ځکه چې هلته حدیث کې دا هم راغلي چې ته به پردۍ زنانه له لاس نه وړې. نو اکتفا په دې کې ته لرې نه دم واچو، یا دم په اوبو باندې واچو، اوبه دې وڅکي، دا هم صحیح ده. دغه شان په اوبو باندې یا د سکو په څه شي باندې دم ویل بیا یې چوف کول، دا هم ثابت تشتي. چوف کول یعنی چې سړی د خولې نه معمولي غونته کې هوا راوباسي، دې چوف کوو. چوف لاړې توکل دې کې فرق یو، دې کې فرق یو. لاړې توکل تی مقصد نه دی، او که چوف کولو سره معمولی شونډې لمدي شي هغه غیر اختیاري کېږي، خو لاړې توکل پکې نشته. بعض لاړې توکي، او ما یو کس لیدلی و سابق صاحب، هغه به خلکو پټي ته راوستو، هلته پټو ته به لاړې توکلې. نږدې چې پټي ته لاړې وتوکي نو هغه برابر شي، او خلکو له به په خوله کې لاړې توکلې، خوله به یې وازه کړه او به ته لاړې ور وشغولې. که دوی ته چې نصیحت کوي چې ګوره دا طریقه صحیح نه ده، تا ته وابي وایي او د نوي مسلې راوړي، او دی زموږ مذهب خرابوي. دا مذهب چغې چې وایي هغوی دې دا ثابت کړي چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا کار کړی، یا د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې دی ثابت دي کړي. قیامت ته سحره پورې دا چیلنج دی، قیامت ته سحره پورې، او چې کومه سزا یې وي او څه مطالبه یې وي هغه به له پوره کوو انشاءالله. خو د امام ابو حنیفه نه به په سند سره ثابتوي چې امام ابو حنیفه دا کارونه کړي ده زموږ په دې ملک کې چې کېږي. او چې اړه کوي تا ته وایي ته مذهب نه منې، نو ته مذهب ته نه منې که زه یې نه منم، ستا دا کارونه کوم ځای کې امام صاحب کړي. نو الحمدلله په مریض باندې دم اچول په شریعت کې شتي، خو د هغې خپل آداب دي، د هغې خپل شروط دي. یو اهمه مسله په دم باندې عوض اخیسته جایز دي، او په هغې باندې حدیث ابو سعید الخدري رضی الله عنه دلیل دی چې کله هغوی په یو قوم تېرېدو د هغوی په هغه مشر باندې دم واچو، او د هغې په بدل کې یې څه ګړي بیزې راوستې، نو دا جایز دي. خو د دې نه مکمل کاروبار جوړول او دې ته پرېوته او بیا دې له دومره پیس یې ښوده چې د ډاکټر هم دومره پیس نه وي، دا صحیح طریقه نه ده. په بعضو دا کار دی، زه خبر شوی یم 10,000 روپۍ او 20,000 روپۍ دا صرف پیس دی، بیا مخکې و پکې نور کارون کېږي. او په ټکه سړي ته داسې ووایي دا کاروباریان چې کوم یې اکثر ویم چې له الله نه نه یېرېږي هغه خلک یادو، بس تا باندې چا سې چل کړی دی، په ته بیا راشي هغه په یو وهم کې او په دغه کې ور واچي. زما خواله ډېر کسان راځي داسې بیماران یې او وهم غونته کې وتې، زه ورته یم ښه روغ رمټې هېڅ طلب نشته، که دا ژوند خپل خرابی سي یا خو ستا خپله مرضي ده، بیا چې ورسره څه وخت بعد میلاو شي سړی روغ رمټي. اوس دې سړي نه مال وهل ښه اسان کار دی، ته ورته داسې ووایه ښه زه به وګورم، مسله خو ستا جوره ښکاري، اوس الله دې رحم وکړي، هغه په یو دغه کې ور واچوي. اوس هغه وایي مسله جوره ده، خو که هر څه ده ختمه یې کړه، نو ختمول خو داسې نه ختمېږي. ته به راځي 4-5 پیرې، ته به پیسې راوړې، ته به ما سره کښېنې، ته به څاروي لالې، ته به پروګرامونه کې، سړي ته هغه مسله ګټه کړي. نو د عوض د اخیستو دا مطلب نه دی چې د دې نه سړی په ناروا طریقو سره کاروبار جوړ کړي. اولنی حدیث یا اولنی دعای راوړې ده، وایي د مریض د بیمار پرسۍ په وخت دعاګانې. دلته موضوع دا نه ده ګنې بې شماره فضایل راغلي د بیمار د عیادت کولو، او دا د افسوس سره وایم چې دا عبادت پښتنو کې د نش مطابق دی. عبادت
او که کوي نو اکثر هغه د عدل بدل په دغه کوي وایي زما خواله راغلی زه چې بیمار وم نو زه یې خواله ورځم او دا که ورسره ووایم زیاتې به نه چې نن سبا هغه عدل بدل هم تقریبا هغه هم ختم شوی د پیسو د مزدورۍ د زور د لاس نو خوا کې بیماری دیوال په دیوال د هغه تپوس نه کوي بلکې کمره کې ورسره د هغه تپوس نه کوي که چېرته ووایي چې یاره دوایي په کار د 10 روپۍ لګي دا یو لوی عبادت دی چې موږ ترې غافله یو لوی عبادت دی د بیمار تپوس کول او نن سبا خو هغه تپوسونه هم اسان شوي دي آلات راوتي دي سورلۍ قسمه قسم راوتي دي چینې کوي د هغه دپاره 1000 بانې او چې څوک یې کوي د هغه دپاره 1 بانه هم نه وي زه اکثر دا خبره کوم هر ځای کې ډېر ځایونو کې ما دا خبره کړې زه چې سړی نه کوي که نه د هغه دپاره 1000 بانې دي زه داسې هغه داسې موبایل بنو او بس ما رایادولی جو یېرې شو جو کار کوي او جو بس پلانې راغه وغیره دا ټولې تشې بانې دي او چې کوي د هغه دپاره 1 بانه هم نه وي نو دا یو لوی عبادت دی او بعض نیکان بندگان ما د الله لیدلي په دې ملک کې د عربو علماو کې بعض څو سره زه تلی راغلی یم په هغه وخت کې چې کله ما د هغوی سره سبق وي د الله د رضا دپاره به هغوی د ګټو هسپتالونو د تلو د بیماریانو تپوس دی هفته کې یو ورځ 1 ګنټه 2 هغه دې له به ټاکلې وه ځان سره به څه هدیې تحفې څه ویوړي او بیا به پکې بعضو دا چل کوو چې راوتو به نو هلته استقبال کې ریسپشن کې به تپوس وکړو دوی کې کم بیمار طاقت نشتی د علاج کول او ورته یو کس پکې دا څومره پیسې پې راځي دومره پیسې به ورکړو خو زما نوم به ورته نه وی او علاج او که نورې راتلي دا زما نمبر دی ما ته به رینګ وکړي داسې هم د الله بندګان شته سوچ وکړئ چې الله رب العزت به دې بنده له څه ورکړي هغه حدیث قدسي دی تاسو ته به یاد وي چې قیامت په ورځ به الله دې بنده ته وي بنده وي زه بیمار شوی وم ته زما خواله نه وي راغلی نو هغه به ورته یا الله ته رب العالمین ته څنګه بیمار شوی په تا بیماري نه راځي وي زما پلانې بنده بیمار و ته یې خواله نه وي ورغلی او که ته ورغلی وې هلته به دې زه موندلی وې نو دا عبادت مه ضایع کوئ په نن سبا دور کې چې تپوس اسان شوی دی چې ورشي نو یو ادب دا دی په دې زما یو بیان دی که فایده اخیسته غواړي هغه به واورئ د مریض د عیادت آداب پای کې یو ادب دا دی چې ورشي نو د هغه دپاره به دعاګانې غواړي او که دم پې اچولی شي دم به پې واچي حدیث کې راځي که څوک خپل ورور سره په دم اچولو کې مرسته کولی شي نو ودې کړي د دین کار دی د خیر کار دی کیدای شي الله ستا په دې دم سره ښه کړي ستا په دې دعا سره الله ښه کړي تلاوت چې کوم ته وکړو کیدای شي الله یې دې سره ښه کړي څه پته لګي دا نه چې تا هلته ورشي ښه ډاکټران څه وایي ښه به شي یاره دا ډېر عجیبه تپوس دی اورېدلی هم دی که نه ډاکټران څه وایي ښه به شي ډاکټرانو ته به خپله پته نشته چې دی هغه ډاکټر به ښه شي او که نه پاتې لا مریض دا څه سوال دی چې ډاکټران څه وایي چې ښه به شي داسې قسمه خبرې چې د هغې سره د مریض طبیعت خرابېږي ناامیده کېږي د دې قسمه خبرو نه به ډډه کوي او امید به وله پیدا کوي او د حدیث کې دا راغلي هم دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې څوک د بیمار خواله ورشي نو فنفسو د دپاره په ژوند کې امید پیدا کوي ژوند کې وله امید داسې پیدا کېږي ته ورته ښایسته خبرې وکړي دا نه چې ښه به شي رنګ د یاره تک زیړ دی روز تر روزه خرابېږي پلانې ترې مړ و او هغه بیا روغ شوی نه و او هغه بل داسې او هغه داسې دا غلطه طریقه ده نو دعاګانې وله وغواړه کمې دعاګانې به وې اولنۍ راوړې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته امام ابو داود راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وایي من عاد مریضا چا چې د یو داسې مریض بیمار پرسي وکړه لم یحضر اجله چې د هغه د مرګ نیټه نږدې نه وه یعنې دا نه چې زنکدن کې دی او بلکل نا امیده دی خو عام یو بیمار دی او ته یې خواله ورغلې
فقال عنده 7 مرار او د وپیری دغه په خوا کې دا دعا وغوښته وپیری به وي اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك زه سوال کوم دغه لوی ذات نه چې مالک د لوی عرش دی چې تاله شفا درکړي اسانه دعا ده اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك سو پیری وپیری چا چې دا وی ګوره الا عافاه الله من ذلك المرض مگر الله به دغه مرض نه شفا ورکوي ځکه یې ګوره وایي چې نیټه د مرګ نه ده نږدې دا شفا چې ورته میلاویږي نیټه د مرګ نه ده نږدې یعنې زنکدن بیماري نه ده ښه ته داسې بیمار خواله ورغلی چې یاره تا پې دا وپیرې مو وې او سړی ښه نه شو بلکې مړ شو ولې نیټه د مرګ نږدې نو نیټه خو نه بدلېږي که خو دې نه علاوه الله رب العزت به دا سړی ښه کوي ښه چې کله ښه نه شي د هغې نور ډېر اسباب دي لکه څنګه چې ګوره هر ځای کې به دا تپوس نه کوي د بعضو خبرو په باره کې د ځان سره قانون یاد کړه چې الله ګوره د خپل لوز خلاف ورزي نه کوي خو چې کله یو کار هغه شان ونه شو نو هغه به بیا زما او ستا په کار کې یا په وینا کې څه کمی لکه اوس الله قرآن کې څو ځایونو کې وي زما نه دعاګانې وغواړي زه یې قبلوم ډېرې داسې دعاګانې چې خلکو غوښتلي دي او قبولې شوي نه دي که نه نو زمونږ څه وایي چې یاره الله سه الله خو وي زه قبلوم او مونږ یې غواړو نه ته لږ ځان ته هم وګوره که نه چې آیا ته لایق د دې چې ستا دعا دې قبوله شي الله خو دعا قبلوي خو د هغې دپاره څه شروط دي آداب دي که نو دغه شان دلته هم دا مسله یاده ساتي دویمه دعا او دا درته ووایم ګورې چې د دې دپاره څه اجازې مجازه نشته ګورئ چې یاره مریض باندې دم اچوم دې دپاره به څه اجازه به دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم من عاد مریضا څوک چې د بیمار تپوس ته ورغی یعنې د ټول امت دپاره اجازه ده د دې دعا ویلو د ټول امت دپاره دا نه چې یو کس دی خاص او هغه ځان سره په کاغذونو لیکلي ده او له پاسې ځوړنده کړې ده او خلک رامات دي او لوی دغه یې روان کړی دی لویه لوبه یې روانه کړې ده او بعض وی دا پکې زما نیکه ماته ویلي دی او بیا نیکه ده بل ته ویلي دی او بیا بل ته ویلي دی په میراث کې ورته دا مسله پاتې شوې ده دا نه چې هر مسلمان دا دعا ووایي الله رب العزت به مریض له شفا ورکوي او ګوره پلار دی بیماري دا دعا وایه مور دی بیماره ده بچی دی بیمار دی ښځه دی بیماره ده خپلوان ملګری خواله ورې د دعا غواړه مونږ کې مسله دا ده او دا حقیقت دی که څوک ته انکار کوي هسې سینه زوري به کوي مونږ د الله نه دا غوښتنه او د الله سره رابطه دا په تجربه کې پاتې کړي دي او دا په آخره کې تجربه کوو یعنې اول به ډاکټرانو له ورشو او حکیمانو له به ورشو ښه ټسټونه او یو شی هېڅ هم ونه شو اوس به تجربه وکړو نو دلته هم یقین نشتی تجربه ده او چې کله دم کې او دعا غوښتو وخت کې د یقین نه وي که نه هغې کې الله سر نه اچوي تجربې چې کوې که نه په کلونو لګیا اوسه ته غواړې تجربه کې یقین خو دې نشتی د دم اچولو سره او د دعا غوښتو په وخت کې به یقین ساتي چې الله رب العزت به زما د دعا قبلوي هغې سره به اسباب لټوي موږ دا نه دي ویلي چې ته علاج نشي کولی ته دوایي نشي استعمالولی خو دا به ته د هغې سره یعنې اول به الله ته خپله خبره وکړي نو ورپسې به اسباب لټوي نو الله به درته اسباب پیدا کړي په اسبابو کې به درته برکت واچوي نو دا بیماري به درله ختمه کړي دا طریقه ده دویمه دعا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته امام بخاري راوړی دی په ادب مفرد کې أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده ویو پیر رسول صلی الله علیه وسلم د یو بانډچي د بیمارۍ تپوس له تلی و دا د هغه طریقه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه به د بیمار خواله تو تپوس له وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له او دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه عبدالله بن عباس وی
چې کله به هم د یو بیمار تپوس له ورغی نو دا کلمات به یې وي لا بأس طهور انشاء الله. هېڅ ته سوچ خبره نه ده، انشاءالله دا بیماري د ګناهونو پاکوالی دی. اصل کې تا ته دا خبره ښایي ښه چې د بیمار خواله ورشي نو څه به وې لا بأس طهور انشاءالله. هېڅ خبره نه ده، وړه خبره ده. انشاءالله دې سره به الله ستا ګناهونه ورېږي. ډېرو حدیثونو دا مسله ثابته ده چې په بیماریانو سره الله رب العزت ګناهونه رېږي. نو ته به تسلي ورکړي، ډاډګیرنه به ورکړي، وره لا بأس، هېڅ خبره نه ده، وړه خبره ده. تمه وله پیدا که په روغ صحت کې او چې الله به یې ښه کړي، چې ته الټه ورشي او خبره وړی او ته یې ورته ګټه کړي. یعنې هغه تا ته دا ووایي چې یاره یخنۍ والم، د یخنۍ نه هم ګورې کسان مړه ځي. یعنې هغه بیماري چې هغه یخنۍ وهل اکثر څوک ورته د بیمارۍ په دغه نه ګوري، دی به ورته دلته هم قصه راوالي وي د یخنۍ نه هم ګورې خلک مړه ځي. او ما وی ګوګل کې کتلی دي، نو ظالمه د هغه سړي د هېرولو لپاره له منډه ګوګل دې به کې وکتو، رواج د غستو چې یخنۍ نه هم سړي مړه دي. کټې نه کټه بیماري سړی ووایي چې نه دا هېڅ بیماري نه ده، او دم حقیقت هم دا دی، د الله په مخ کې دا څه شی دی؟ هېڅ نه دي که ویره که دا خو وړه بیماري ده، د دې نه غټې غټې بیماریانې په خلکو راغلي دي، الله روغ کړي دي. دا دروغ دي که رښتیا دي؟ الله نه دي روغ کړي، څوک روغ کړي؟ وایي د دې نه غټې بیماریانې په خلکو راغلي دي، الله روغ کړي دي. دا خو معمولي بیماري ده، ځوان سړی ښه به شي انشاءالله. موږ به له دعاګانې غواړو، موږ به سره مرسته کوو، موږ سره ولاړ یو. دا قسم کلمات خلک وایي. نو دا مطلب دی د لا بأس طهور انشاء الله. نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه بانډچي ته هم دا ووایي، او بانډچیان خو سادهګانې په دې چې د تعلیم نه لري، د ادب نه لري. اوس هم چې کوم بانډچیان دي او خفه کېږي نه که څوک یې اوري، د هر ملک علاقې بانډچیانو دغه یو حال دی. واضح دی، یو سړی غرونو کې اوسېږي یا په داسې شړو کې اوسېږي چې هلته اوسېده ګراني، د ژوند څه سهولیات پکې نه وي، تعلیم نه وي، علم نه وي، علما نه وي. نو هلته دغه خلک اکثر د ادب نه او د علم نه لرې پاتې کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره وکړه چې طهور انشاءالله، دې سره به ګناهونه ستا ورېږي، نو هغه ورته قلت طهور، ته څه وایې چې دا د ګناهونو پاکوالی دی؟ اوس پیغمبر ته وایي ښه کله داسې نه ده وایي، خبره داسې نه ده څنګه چې ته وایې. د ګناهونو د رېږېدو خبره نه ده، بل هي حما تفور، بلکې دا تبه ده خوټ کېږي. علی شیخ کبیر به یو بوډا سړي راغلی ده، تزیره القبور، چې قبر ته به یې رسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشنا جواب ورکړو. دا بعض جوابونه سړي د سینې یخه کړي. وی فنعم اذن زه بیا داسې ده نو څنګه چې ته وایې، خبره ختمه شوه. لکه ته اوس یو سړي سره لګیا چې نه خبره وړه ده، ګوره نه نه غټه غټه زه جو غټه ده، ځه بس ختمه، اوس خوشحاله زه ګرځم. نه نه وي دا خو تبه ده او خوټ کېږي. یو به بوډا سړي راغلی ده او مړ به شي، هغه ورته به داسې به وي نو بس مړ به شي. نو مونږ خو ورته وایو چې دې سره به دې ګناهونه ورېږي او وړه خبره ورته نه مني چې نه مني، چې داسې دې شي. اصل کې دا حدیث یې څه لپاره راوړی؟ دا به ووایي، دا به ووایي، څه به ووایي؟ لا بأس طهور انشاءالله. اصل کې دې لپاره راوړی. مریض په خوا کې به څه وایي؟ لا بأس طهور انشاءالله. او که ډېره قصې درته کولی چې نه داسې نه ده، نو جواب هم دا دی وایي چې ته خفه کېږي چې داسې نه ده، څنګه چې ته وایي داسې ده. ښه چې د مریض د خپل ژوند نه نور امید نه وي، نو دا دعا دې وایي، دا عنوان راوړی.
یعنی امید یې نشتی. څه مطلب دی؟ مرګ ورته نږدې دی. کله سړی په ځان پوه شي چېرې نور کیدای شي دنیا کې پاتې نه شي، نو د هغه دپاره به څنګه دعایي؟ عایشه رضی الله عنها روایت راوړی دی، امام ترمذي راوړی دی، امام نسائی هم راوړی دی. وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول عند وفاته، ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې د خپل وفات کېدو په وخت کې دا خبره کړې او د دعا یې ویلې وه. په ځان پوه شو که نه چې نور د دنیا نه روان دی. عند وفاته بیا یو غټه مسله پکې ده، څه؟ رسول الله وسلم وفات شوی، دنیا نه تللی دی. نو په دې مناظرو ته ضرورت نشته چې سړی به مناظرې کوي چې هغه دنیا کې دی او که نه دی. نن یو ځای کې ماسپښین ټیم کې یو ځای کې د مولوي صاحب سره میلاو شو، نو هغه ماته ته وویل دا اختلافات چې کوم دي که نه دا فرقو دا زما په نیز خو ټوله خبره یوه ده. ما یې څنګه ټوله یوه ده؟ وي ټول مسلمانان نه دي، ټول مسلمانان دي. څه ضرورت دی دې قصو ته؟ شیعه، بریلی، دیوبندی، الیدیس، ټول یو شی دی. په هغه ټیم کې زما کار و، زه سړي ته ورغلم هلته دی مخې ته راغی، نو ستا څه خیال دی دې باره کې؟ ما زه به څه ووایم؟ تا خبره وکړه. داسې ما خبره دغه کړې چې لکه زما پکې خپل مطلب پوره شو، د هغه خپل. ما زه به څه ووایم؟ نو تا خو خبره ختمه کړه. نو په یو ټکي کې چې ټول څه دی؟ ټول یو شی. ټول یو شی نه دی. کوم ځای کې هغه سړی چې عقیده د قرآن او د حدیث مطابق وي، او کوم ځای کې هغه سړی چې عقیده د قرآن او حدیث خلاف وي، یو ځای کېدی شي. او الله قرآن کې وایي ړوند او بینا یو شان دي، ژوندی او مړی یو شان دي، شپه او ورځ یو شان ده، ګرمي او سوری یو شان دی؟ نه. نو څنګه دا یو شان کېدی شي؟ نو صحیح عقیده د قرآن او د حدیث مطابق دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی. تللی دی څه مطلب دی؟ وفات شوی. دغه شان ټکی به وي. دا الفاظ هم ګورې دنه پکې چل دی، پردې کړې ده، او بعض وایي وصال یې کړی دی. وصال دا بل اوس زمونږ دغه ماشومانانو امتحانونه و، نو کتاب کې هغه مانې تپوس کوي دا سوال څنګه دی، نو هغې کې ورته هم وصال ټکی لیکلی چې رسول الله وسلم په فلاني تاریخ باندې وصال کړی دی. نو دوی ته د وړوکوالي نه دا قصې ښایي. وصال، نو هغه ماته وایي د وصال څه مطلب؟ وایي ټکي نه پوهېدم. ما یې معنی دی چې مړ شوی دی، وفات شوی دی. نو دې اوس ګوره دلته وفاته، عایشه رضی الله عنها وایي وفات شوی. ما او تا په دې رسول الله وسلم باندې د دې بیبي نه زیات مینې وو، هغوی وفات شوی. نو دی به راشي د ځان نه به یې داسې باادبه جوړ کړي. وایي خیر صحیح ده که دا عقیده دې هم ده، خو لکه ادب دا وایي چې داسې ټکی مه وایه. وایي دا ادب د جیب کې کېده. الله قرآن کې وایي کل من علیها فان، هر څوک چې دی هغه فنا کېدونکی دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی، معنی وفات شوی دی. په دغه ټیم کې هغه دا دعا غوښته اللهم اغفر لي وارحمني، یا الله ما ته بخښنه وکړه او په ما باندې رحم وکړه، والحقني بالرفیق الاعلى، او ما ورسوه اوچت مجلس ته. اوچت مجلس ته پیغمبرانو، نیکانو، شهیدانو، د رښتونو خلکو، یا الله دوی سره مې یو ځای که. دا معنی ده. رسول صلی الله علیه وسلم خو هغه انسان دی چې الله بخلی دی، خو دا د نیکانو خلکو طریقه ده چې دوی هر وخت د الله نه بخښنه غواړي. بل دا که بخلی هم دی، خو په دې سره مرتبې اوچتېږي، مقام یې اوچتېږي، دا عجزي ده. نو دا دعا شوه. څه کومه دعا ده؟ والحقني بالرفیق الاعلى. او الله رب العزت په آخرت کې موږ ټول دغه اوچت مجلس کې یو ځای کړي.
د پیغمبرانو سره، د نیکانو، شهیدانو، دیندارو مؤمنانو سره. د هغې نه بعد عنوان راوړی دی بیمار دی په خپله بیمارۍ کې اخري 3 صورتونه وایي. خیال دې دی که نه؟ نن دمونه بیانېږي او اجازې تقسیمیږي. بیمار دی اخري 3 صورتونه وایي. حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ امام بخاری راوڑے ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا بیماری کی چی وفات شوی ہو پکی. گورا بیا آغا ٹکی راگا کھا الذي مات فيه، دا مات ترجمہ داری چی مر شوی ہو پکی، مرگ ناغستے شوی. پاگی کی بے پخپل ځان باندې معوذات چوب کول. معوذات دی 3 سورتونو ته وایي: سورة الاخلاص، الفلق، الناس. دا به وي او په ځان به چوب کول، دا به وي او په ځان به چوب کول. فلما ثقل كنت انفث عليه بهن. بس کله چې بیماری زیاته شوه او یعنی دی سورتونو ویلو نور طاقت یې نه، نو ما به دا سورتونه په هغوی باندې چوب کول. وامسح بيد نفسه لبركتها. کله چې دم ګوره په چا باندې اچوې که نه، نو په کوم ځای چې تکلیف دی ته به خپل لاس په هغه ځای کښېږدي. عایشه رضی الله عنها وایي چې ما به د رسول صلی الله علیه وسلم لاس د هغه په بدن راښکودو، یعنې د هغه لاس یې نیولی او د هغه په بدن یې راښکودو. وی لبرکتها، ځکه چې برکت یې و. نو د دې نه یو خو دا مسله راووته چې بیمار دی په ځان باندې 3 صورتونه وایي. هر قسمه بیماری چې ستی که نه، هر قسمه دغه یو خاص بیماری نه ده خوی شوې. هر قسمه بیماری چې په تا باندې دا 3 صورتونه وایي او په ځان یې چوپ کوه، الله به د روغ صحت درکړي. او په کوم ځای چې تکلیف وي په هغه ځای ورسره لاس کېږده. په بدن دی تکلیف دی، په ټول بدن دی تکلیف دی، په دې لاس کې چوب که په دې بدن یې راکاږه. دې نه دا مسله د دې چوب کولو دا مسله ثابته شو چې قرآن دې وي، تلاوت دې وکړو، دعا دې وي، بیا دې څه کړه، بیا دې چوب کړه. خو دغه چوب نشتی. ګورئ کوم یو هغه سپیکر کې چې وایي د هغه څه نوم دی؟ حق خطیب. دقه دی حق خطیب. خلکو له پیسې ورکوي او ملک کې خو غریبي ده نن سبا. ته یو سړي ته ووایه په لاره زه دله 1000 روپۍ در کوم، یو فلم جوړول غواړي یو 2 منټ، په 1000 خو د تا ډېرې وو، 1500 یې دله هم جوړوي. 1500 روپۍ لوی شی دی، ځان له به کور زه خوراک وویسي که او هغه به ځان داسې لیونی کړي او ناشنا دم دی که د لرې نه داسې وکړي سړی روغ رمټ شي. او چې څنګه روغ رمټ شي بس د دې تندی ښکل کړي. یعنې بیمار چې دومره غټ بیماري دی چې روغ شي، نو زم چې دی به ډېر په تعجب کې شي. لکه هغه یو ترکی راوت، دغه ترکی نه و، د کوردی و، کوردی و، ښایسته غونته کې اوس یې ګیره موالې ده، اوس یې ګیره موالې ده. جرمن ته لاړ، په دغه دمونو یې ځان جرمن ته ورسو، اوس یې هلته ګیره میره موالې ده. او د هغه ویډیوګانې چې به کومې چلېدې، وایي دا کس دله څه چل دی؟ وایي دی جړون دی، ړون. او به لګیا به لګیا به لګیا ایتونه به یې وي، ایتونه به یې وي. بیا به اوس ها ودرېدم زه، هغه به وایي دا دې ویلي څو دي؟ هغه وایي دا 2 دي. اچھا ته په ژوند کې دا داسې لیدلي نه دي، ته ورته څنګه وایې داسې دي؟ هغه ړوند دی، دا اوس یې پورې لیدلي نه دي. بل چې سترګې د ده کار شروع کړو، زه خو وایم چې دا سړی به خوشحالۍ نه که لا بېهوشي شوی نه، هغه ورته ښه په ارام ودرېږي. او اوس وي بلکل صحیح، ته مې ولید او ټول مې ولیدو. ښه چاړه ولې راولي، خبرې شروع کړي او غټ ګیم یې شروع کړی او ماشاءالله. او دا حکومت دلته راغی بیا مدینې ته، د هغه دا خیال و چې دا یو هم هغه شان بهر ملکونو په شان دي. وي دلته یې شروع وکړه، اوچت کړی و، څو ورځې ساتلی و ځان سره او درس یې ورله ورکړی.
چې څنګه راوتی یو ځل ټیکټ واپسې بوک کړی و بیا سره بریک نه دی والی. داسې حکومتونه یې ماشاءالله دا ملک څنګه صفا دی. دلته دې څوک دغه ګیم وکړي ځه یو خو دې راښکاره شي چې به د سپیکر کې دا چوپونه وکړي چې کوم ځای ته یې رسوي. ګاډي ته دې توره چیړلنې شي اچولی. زما خواله کس راغلی و بیا ما ته وایي که ته ترجماني وکړي په دې مسله کې په محکمه کې. زموږ یو خپل وي نیولی په توره چیړله کې او کیس یې په د جادو ور اچولی دی چې دا جادوګر دی. نو بیا ما یو بل ملګري ته ټلیفون وکړو هغه ته مې وویل نو هغه د الله اجر ورکړي. هغه ورته بیا وضاحت کړی قاضي ته چې خپلو خلکو عقیده ورته بیان کړې چې زموږ خلک لکه دا صحیح ده غلطه عقیده ده چې تورو چیړلو د لاسه د بد نظره ساتلی کېږي او دا خو لکه دا جادوګر نه وي لازم نه وي دا به جادوګر وي. نو بیا به قاضي پوه شوی دی چې ښه نو هغه ناوله کې رانیولی چې سړی جادوګر دی کس چې داسې باچایان یي او داسې حکومتونه یي نو ملک داسې لکه څنګه چې تاسو دا ملکین یي. الله دې زموږ هغه ملکونه هم دقه شان د شرک او د خزعبلات او د ګډو وړو کیسو نه صفا کړي. نو دغه سپیکرو میکرو والی چې دوی اکثر څه کوي ګیمونه کوي پیسې خلکو له ورکوي او راځي او د دې خلکو دومره زور دی دومره زور په دغه پنجاب کې او په دې سند کې او په دې علاقو کې زموږ د پښتانه ډېر ښه دي چې دوی باندې ګوره څوک رد هم نشي کولی. وجه دا دی چې غټ غټ د حکومت کسان پسې خوا د راځي ځان پرې دموي. نو ته خو ورته غږ وکړه. او ځکه هغه یو مولوي صاحب غریب صاحب دا ویلي وایي چې دی د هغه کرونه چې شروع شوه وایي چې دی دومره تکړه دی یو څو چوپه دی به د چای نه باندې وکړي چې دا کرونه دغه ځای کې بنده شي ختمه شي. یو څو ورځې بعد د سړي خبر راغی د دغه مولوي صاحب دا بیان یې چې کوو وایي نامعلومه کسانو اوچت کړی دی او دوه ورځې والی دی داسې والی دی که نه چې سمې والی دی ځکه چې هغه سړي زور دی. ته د هغه خلاف خبره وکړه. الحمدلله پښتانه خو ډېر حده پورې ښه دي او په دې مسلو ول الله ذهن کولاو کړی ده خو دغه طرفونو ته دا ګمراهي ډېره زیاته ده. الله دې رحم وکړي موږ ټولو باندې. نو چوپ شتي خو دغه چوپ دغه پکې رښتي. ښه مریض دمولو په وخت کې دعاګانې وایي د درد یا د تبې دعا. اولنی دعا یې راوړې ده د عثمان بن ابي العاص الثقفي رضی الله عنه روایت کې او دا روایت چې دی امام مسلم امام نسائی امام بیهقي راوړی دی امام ابن حبان هم راوړی. ډېر ناشنا حدیث دی ډېره ناشنا قصه پکې ده او دا دعا څه قیمتي دعا ده او موږ ډېر په غفلت کې پراته یو ګوره والله ډېر په غفلت کې. او سره ته بعضو مولیانو صاحبانو دا بیان کړي نه دي ځکه چې بیا وایي په ځان به دمه چې بیا خو زموږ دغه بند شو دا کاروبار ټول. نو عثمان ابن ابي العاص وایي انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ اسلم. هغه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فریاد وکړو چې یا رسول الله د کوم وخت نه چې ما اسلام قبول کړی دی نو په دې بدن کې مې یو درد دی په یو څه باندې درد راځي. د دې دا مسله راووته چې دا قسمه فریاد جایز دی دې کې خبر ورکول دي. دا هغه فریاد نه چې سړی الله ته کوي چې ته مې ښه کړه. دا شکایت معنی خبرول دي لکه زه درته وایم څنګه ته یاره بس ښه یم خو په دې سر مې درد دی دې کې څه حرج نشته. نو دلته هغه مو وایي چې یا رسول الله د کوم وخت نه چې مسلمان شوی یم نو په دې جسم کې مې څه درد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك. طریقې یې زده کړئ ګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ستا د بدن کومه برخه چې درد کوي په هغې دا لاس کېږده او 3 کرته وایه بسم الله وقل 7 مرات او بیا وپېرې وایه اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. په عزت د الله پورې پناه نیسم او په قدرت د هغه پورې د شر د هغه تکلیف نه چې زه مومم او زه تیریږم. یعنی یا الله ته مې وساته په خپل قدرتونو او عزت سره د هغه تکلیف نه چې زه محسوسوم او د هغې نه یریږم د دغه بیماریان نه مې الله وساته. بیا وایي
وی ما دقه شان وکړو نو الله زمانه هغه څه لرې کړو چې په ما باندې وو هغه درد الله ختم کو او بیا به چېرته هغه درد نه و راغلی څومره اسانه طریقه ده هسې تاسو سره تطبیق کړې ده چې ته شمار کسان دوه دي بس څومره موږ غفلت کیو اسان کار په کم زیري درد دی په تشي درد دی په ولي درد دی په سر درد دی لاس مې کېده بسم الله بسم الله بسم الله او بیا وپیرې اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر یو روایت کې ورسره داسې راځي نوټ کې درکړي م دي ګوره وی ابو داود په روایت کې او ترمذي په روایت کې ورسره دا هم دي چې ما دا کار وکړو نو الله زما را دړ ختم کو او همیشه به ما خپل اهل او عیال ته دغه کلمات ویلو حکم کوو ما به د دې کلماتو ویلو حکم چا ته کوو خپلو اهل او عیال ته خپلو بچو ته دا وښایي خپلې بیبي ته وښایه وایه که چېرته تکلیف محسوسې دا وایه خپل بچي ته یې وښایه مور پلار ته یې وښایه یو شرعي طریقه الله به دله اجر هم درکړي علم دې خور کو او که هغوی باندې څه تکلیف وي الله به له روغ صحت ورکړي څومره فایدې پکې دي دویمه دعا ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم ويورز جبريل عليه السلام راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې وته وی یا محمد اشتکیت اے محمد تا ته د درد شکایت دی بیمار هغه ورته نعم دا دلیل پسې دی رسول الله وسلم بشر دی نور نه دی او بیا درته وایم دا خو زموږ په ملکونو کې هرې مسلې مناظرې ته راچولې ده که چېرته موږ دا خپل زړونه صفا کړو که نه او د هدایت طلب په زړه کې واچو نو دا ټولې مسلې په یو حدیث نیم کې په یو آیت نیم کې واضح کېږي خو په شرط د دې چې ضد او تعصب د زړه نه وباسو او د هدایت لټون وکړو چې راشه یاره زه هدایت لټوم والله ډېرو خبرو ته ضرورت نشته الله به په یو آیت په ذریعه به دله الله هدایت درکړي په یو حدیث کې به د الله مسله حل کړي په حدیث کې مسله نه حل کېږي نور دی نور بیماریږي چېرته نور خو نه بیماریږي نو څنګه دلته رسول صلی الله بیمار شوی دی چې بیمار شوی دی نو دلیل دی په دې چې بشر او د هغه دپاره بشریت مناسب و د هغه سره مناسب و چې پیغمبر دی بشري چې موږ د هر څه وینو اوس که نور وی بیمارېدونه دا دعاګانې دا طریقه دا موږ د کوم ځای نه زده کولی وي هغه بیمار شو هغه اسکار یې ووي هغه دعاګانې ووي نورو ملګرو ته یې طریقه وښوه په نورو ملګرو یې دمونه واچول موږ ته هغه طریقه را نقل شو بله مسله دلته دا راله ګوره د بعضو دا مطلب دی چې دا کم سړی بیماري او تکلیف پی بس دی به بېدینی او ځکه زموږ دا بعض پښتانه وایي که نه یاره وایي چې ګوره څه ګناه به یې کړي الله راګیر کړی دی لازم نه ده چې مصیبت دی عذابي کله مصیبت امتحاني محض تکلیف امتحاني د دې انسان مرتبه پې الله اوچتېدله پې اجرونه ورکوي نو هر مصیبت ته د عذاب نوم مه ورکوئ چې بس دا عذاب شو او د ده نه به الله ناراضه ما او تا ته څه پته چې د نه الله ناراضه دی نو په نیکانو خلکو باندې هم سختې راځي ته به دې وره کې څه په رسول الله وسلم باندې بیماریانې راغلي د دې نه دا مسله هم راووته چې مخلوق که ډېر هم غټ شي خو کمزوری دی اوس دا هغه مخلوق دی چې مخلوقاتو کې د ده په شان غوره مخلوق هغه نشته خو بیا هم کمزوری دی بله مسله ترې راووته ګوره حدیث چې وی آیت چې وی د قرآن دي کې بېشماره فایدې خو چې څوک پکې سوچ کړي بله مسله دا راووته رد دی په هغه خلکو باندې چې څوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوچت کړي او الله سره یو ځای کړي او هغه له د الوهیت مرتبه ورکړي او هغه ته را مدد شوی او هغه ته چغې وي
هغه پیغمبر په خپل الله ته محتاج دی چې الله دې د بیماري ختمه کړي. نو چې ما ورته ورته چغې ووو چې ای د الله رسوله ما ښه که، نو هغه په خپل الله ته محتاج دی. او چې دا حال د رسول صلی الله علیه وسلم دی، نو سوچ وکړئ چې د هغه نه علاوه دي د هغوی به څه حال وي. د امت چې کوم بزرګان دي، کوم دینداره خلک دي، هغه هم کمزوري دي. ها ژوندي ته څه ویلی شي چې ماله دعا وغواړه. دعا د چا نه وغواړه؟ د الله نه. صرف دا چې ته د ده په خوله الله ته وې، هغه ژوندی دی، امید د دې دی چې الله دې سړي دعا ښه قبلوي بس. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته نعم ویاو بیمار یمه. قال نو هغه پې دم واچو. ګوره دم د جبریل علیه السلام دی، ښه یاد یې کړي. بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک. بسم الله ارقیک د الله په نوم دی دموم. من کل شیء یؤذیک د هر قسمه تکلیف درکون کی شیز نه. من شر کل نفس او د شر د هر نفس نه. او عین حاسد او د حسدګر د نظر نه. الله یشفیک، الله دې تا لره شفا درکړي. بسم الله ارقیک د الله په نوم دې دموم. څوک به دا ووایي؟ کتاب نه نه ته ووایه. بارک الله فیک. بل چاته یې ده؟ وی وایه. ته ووایه. بارک الله فیک. دا دم دی. کله دې ملګری ولیدو بیمار دی، په خپلوانو کې یو کس ولیدو بیمار دی، به دا کلمات ووایه. ټیم پیم نه لګي، نه زور لګول غواړي. خیال هم دی جبریل علیه السلام هم وایي الله یشفیک، الله دې تا له روغ صحت درکړي. یعنې جبریل علیه السلام د الله نه غواړي. ګورئ څومره زورور مخلوق دی. 600 وزرې دي، یو وزر چې کلاو کړي نو مشرق او مغرب پې پټوي، او هغه هم دا وایي. نو او زمونږ هغه به وایي پیر بابا راورسېدی، د خاورو د ډیري لاندې دی، ژوندی هم نه دی، د خاورو د ډیري لاندې پروت دی، خاوري شوی. هغه به اوس راځي او دله به روغ صحت ورکوي او د ده بیماري به ښه کوي. او وی دا بیمار دا موږ لوی ځوان ته حواله کړی دی. لکه ته څنګه ځان مخلوق ته حواله کوې؟ مخلوق به څه وکړي چې ته ورته بیمار حواله کوې او ته ورته خپل حاجتونه حواله کوې؟ خو ځان له محتاج دی الله ته. نو بیماری راوستونکی او ختمونکی ذات څوک دی؟ هغه الله دی. ښه د دې نه دا مسله م راووته چې د حسدګر نظر لګي چې کله الله وغواړي. څه دلیل لري چې لګي؟ یعنې دې دعا کې دا ووایي چې زه تا باندې دم اچوم چې الله دې د حسدګر د نظر نه وساته. چې نظر نه لګېدی که نه، چې نظر نه لګېدی نو بیا سل هغه دا وایي چې الله دې ترې وساته. بله دلته مسله دا یاده کوي، لازم نه ده چې نظر به د حسدګر لګي. نو بیا ولې حسدګر ذکر شو؟ غالبا چې څوک د چا نظر لګي په چا باندې بد نظر، نو هغه د حسد د لاسه لګي. نور د دې نه علاوه هم اسباب شتي، خو هغه نادره ني، کله ناکله لږ ډېري. او دا چې دی اکثر بد نظر هغه اله انسان په بد نظر سره نظر کېږي چې کله ورسره هغه بل سړی حسد کوي. ښه د هغې نه بعد درېیمه دعا عایشه رضی الله عنها روایت دی، او دغه کوم روایت چې موږ ذکر کړو د امام مسلم امام ترمذي راوړه. د هغې نه بعد د درېیمه دعا کې د عایشه رضی الله عنها روایت دی، د امام بخاري امام مسلم راوړی دی.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه چې په من کې به کله هم یو کس بیمار شو نو رسول صلی الله علیه وسلم به په هغه باندې خپل ښی لاس راښ کو او دا دعا به یې وي. دا د دم اچولو طریقه ده. ښی لاس په هغه ځي باندې چې په کوم ځي څه په کوم ځي باندې تکلیف او درد دی او دا دعا به یې وي اذهب البأس رب الناس. دا بیماری لري که ای د خلکو ربا وشفي شفا ورکا انت الشافي تشفا ورکونکی لا شفاء الا شفاؤک نشتی شفا مگر ستا د طرف نه ده چې ته ورکی شفاء لا یغادر سقما دسی شفا ورکه چې هیڅ قسم بیماری شاته پرې نه تي چاته یاده ته ووایه ډاډه دی ویلی بیا به ډېره مزه کړی تا به قسم بریکونه ووایه ښه ته یې ووایه وشفي ده پکې ډېر بریکونه واخیستو ته ډېر تېز شوې پکې لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما سو بیری و به ته یاده شي اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اسان دي او الله دا کم دمونه ممونه چې دی پوخانو ته یاد دی هغه ګډوډ د هغې نه دا ډېر اسان دي. چا ته یاد دی یو دم نیم بارك الله فيك. بارك الله فيك. أسيدي دعاكم ستتوجه لالا دلانا لو سوک شفا نشي اگر کاغا پیغمبر تھی ځکه چې دې ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په لاس راکاږي ګورې او وی الله ته وی الله شفا ولا ورکه او چې دا خبره چاته وکړي که نه کوم خلکو چې دا نظریه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم سره خزاني دي او دا دي او دغه هغوی اوخ بېادبه ګستاخ رسول دی وی دا هغه خلک دي چې ورب الکعبه قسم پې ته خورم دوی یو ورځ چېرته قرآن او حدیث کې سوچ نه دی کړی او که سوچ یې کړی وی تدبر یې کړی وی نو دا قسمه خبرې به یې نه کول. اوس وی د دانو یعنی ننکو او د زخم دپاره دعا. عائشه رضی الله عنها روایت راوړی چې د امام مسلم راوړی دی وی کان اذا اشتکى الانسان الشیء منه او کانت به قرحة او جرح. کله به چې یو انسان باندې دانه یا به دانه راوخته یا به زخمي او شکایت به وکړو قال النبي صلی الله علیه وسلم باصبعه نو رسول صلی الله خپله د شهادت دا ګوته په ځمکه کېښوده او د دې موږ وضاحت مخکې کړی و ما ته ښکاري د مشکات په درسونو کې او دا ذکر به وي بسم الله په مدد د نوم د الله سره تربة ارضنا زموږ د ملک خاوره ده بریقة بعضنا په من کې د یو کس په لاړو سره لیشفى سقیمنا باذن ربنا زمنګ مریض ته به شفا میلاویږي په اجازه د رب زمنګه یا چې شفا هغه ته میلاو شي په اجازه زمنګ د رب. طریقه دې دا ده چې ګوته وه معمولي لمده کې په لاړو سره بیا به ځمکه کېږي دې سره چې کومه خاوره راوچته شي هغه به د په دې بدن دا ګوته داسې کېږي او دا ذکر به ورسره ووایي او په دې ځمکه کې هم ګوره الله په دې خاوره کې الله ناشنا اثر اچولی دی د دې سره زخم راټولیږي او دا تپوس د هغه چا نه وکړي چې کوم مشران
په هغه وخت کې دا دوایانې او دا طب او ډاکټري دومره مخکې نه وتلې، یو طریقه دا وه. نو ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه استعمالوله او دا به ورسره بسم الله. ګوره شروع د الله په نوم سره کوي ښه، بسم الله. دې سره دړې وړې شي عقیده د هغه ټولو خلکو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی هغه مختار کل دی، چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ټول اختیارات دي، دلته هغه بسم الله بیا ویلی وي، خو به داسې به ویله چې زه وله شفا ورکړم. او بیا یې په آخره کې ووایي لیشفى سقیمنا باذن ربنا، چې زمونږ دا بیمار ښه شي په اجازت د الله. دا دعا به څوک وو؟ بارک الله فیک. بل څوک به کتاب نه ووایي، هېڅ خبره نه، ته نه تا یې ووایي، ته ووایه، ته ووایه دا پال مات که. بإذن ربنا. بل څوک؟ بارک الله فیک، ماشاء الله. اوس وایي چې نظره شوی انسان به په دې دعا دمې، نظره شوی انسان به په دې دعا دمې. او دې کې ګوره که دا دویمه دعا راشي نن ګنې دې دویمه دعا کې پوره قصه د هغه یو صحابي چې دی بل صحابي نظره کړی و. اب انشاءالله روان درس کې بیانو، خو د اولنۍ دعا به ذکر کړو. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته امام ابن ماجه راوړی دی، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. رسول صلى الله عليه وسلم با حسن وحسين رضي الله عنهما بدي دعاء سر دمول. يعوذ تعويذ ستوي يعني آغا كلمات ويل چی پاغي سر پاغي کتاب پا اللہ پوری پنانی ولی دیو شرنا. دی تباربی کی سوئی تعویذ آغا نا چی مری تو ورواچو. دلتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیسم کدا رواوی خود دیسی بے کڑے وی تعویذونه بے جوڑ کرے وی مری تا بولا چولے وی چی دوی تا سا نقصان ون رسی خود دیسی ون کڑا وی کڑو سا آگا دا چی دعائی وقت دا گوی دا پارا سا کلماتی ہوئی ان طول بخپلو بچو باندی یریو چې الله د بد نظر نه وساتي، الله د شر نه وساتي، الله د بیماریان نه وساتي. طریقې دا ده که د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه دې عمل وکړو، د قرآن بې ادبي دې پکې ونه کړه، غیر شرعي کار دې پکې ونه کړو، او نه پکې مولیانو پسې تلو ته ضرورت شته چې دمګرو پسې ځي او د یو تعویذ ته څو زر روپۍ یاري. څه به یې وي اعیذکما، زه پناه غواړم ستاسو دواړو دپاره بکلمات الله التامه، په کلماتو د الله سره چې پوره کلمات دي، د الله خبرې پوره خبرې دي، پوره دي څنګه رښتینې دي. یو دا چې رښتینې دي، بل دا چې کمې پکې نشته. دغه شان د الله خبرې د عدل او د انصاف دي، یعنی هر اړخ ته چې وګوري د الله کلمات څه دي پوره دي. پناه خو وغوښته د الله نه په کلماتو د الله سره، خو یره د څه ده من کل شیطان وهامه، د هر قسم شر د شیطان نه او د وسوسو د هغه نه، هامه وسوسو د هغه نه، یعنی الله م وساته، الله م وساته د شیطان د شر نه او د شیطان د وسوسو نه. ومن كل عين لامه، او د هر قسم بد نظرینا. بس قال او دا بوي وكان ابونا ابراهيم عليه السلام يعوذ بهما اسماعيل واسحاق عليهما السلام. او زمن پلار والد ابراهيم عليه السلام با خپل زامن اسماعیل او اسحاق علیهم السلام په دې کلماتو سره دمول. نو ابراهیم علیه السلام ته پلار وی ولی
بل درس تفسیر په درس کې ما دا خبره کړې. لږ ډاډه جواب دې راکړی وی نو صحیح ده. اسماعیل علیہ السلام په بچو کې د رسول صلی الله علیه وسلم صحیح شو. خو ابراهیم علیہ السلام ته ولې پلار وی؟ د ابراهیم علیہ السلام نه بعد پیغمبري ټوله د هغه په بچو کې وه، نو هغه د پیغمبرانو پلار دی. ما بروز دا خبره ذکر کوله. پیغمبري د ابراهیم علیہ السلام نه بعد ټوله د هغه په بچو کې وه. دې نه دا مسله ثابته شوه چې نظر اثر کوي چې کله الله وغواړي. بعض وایي زموږ په دې ملکونو کې وایي چې نظر اثر کوي، بیا خو تا شرک وکړو. موږ دا نه دي ویلي چې نظر په خپله اثر کوي. نظر هله اثر کوي چې کله الله وغواړي. لکه داسې خلک هم شته چې نظر بیا اثر نه دی کړی. نور دې باره کې ښه واضح روایات دي. د دوه درې خو دلته نن بیان شو. یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم ښه واضح ویلي دي چې نظر لګېده حق دی. یو روایت کې وایي اوښ پتیلې ته رسوي او انسان مقبرې ته رسوي، او د هر چا لګېدی شي نظر. بعض پښتانه وایي زما نظر نه لګي. پته نه چې ده ګوره څه ټیسټ کړی دی که څه ټیسټ دي چې موږ یې هم وکړو چې دا نظر لګي که نه لګي. نو طریقه دا ده ګوره افراط و تفریط دی. یعنی صحیح د نظر لګېده حق دی، خو شریعت موږ ته دا نه دي ویلي چې ته خپل ژوند ودروه. تا ته شریعت دا ویلي دي چې ته سهار ماښام اذکار وایه، مانځه نه بعد اذکار وایه، مونځ اودس کوه. د خپلو نعمتونو هسې بې ځایه تذکیرې مه کوه. دا به یو طریقه ده. ځکه روایت کې داسې راځي چې د نعمت خاوند هر د نعمت خاوند چې دی د ده حسدګري لازم بې ځایه. اوس داسې مجلس ته تا ته پته چې دا ملګري دینداره دي او ښه خلک دي، یا ضرورت راغی بغیر د دې تذکرې نه کار نه کېدو، ودې کړه هېڅ خبره نه. په طور د الله د نعمت د رایادولو تکبر نه، خو نور هسې د نعمتونو تذکرې کول چې ما سره دا دی او ما سره دغه دی او ما سره لازم سره به څوک حسد کوي. نو داسې قسمه طریقې موږ ته شریعت خوري. خو دا نه چې بلکل ستا خبره چې پټ پټ ګرځي د سره راښکاره کېږي نه او دروغ پکې وایي. دروغ پکې وایي، سم دروغ پکې وایي. نه نه دا زموږ نه ده، نه نه دا زموږ نه ده، اخر کې هغه هر سره دی. نو دا هم طریقه نه ده. او چې الله دې نه ساتي که نه، نو په دې سره ته ځان نشي ساتلی. ښکلې طریقه دا ده چې دا قسمه دمونه او کلمات او اذکار وي. نو په خپلو بچو باندې که مین یې، په خپلو بچو باندې کم سے کم په ورځ کې یو پیر دا کلمات وایي. اسان دي. خو دلته یې وایي اعیذکما، هغه دوه دي ځکه د میم نه بعد الف راغلی، د الف الاثنین وایي. چې بچي ډېري نو بیا به اعیذکم وایي، الف به ورسره پکې بیا نه وایي. چې یو وي بیا اعیذک. چې ډېري څنګه به وایي؟ چې ډېري اعیذکما اعیذکم. چې دوی اعیذکما، او چې یو وي اعیذکا. الله رب العزت ته موږ د هر قسم شر نه او بد نظر نه او د جادو نه دې الله موږ وساتي، او د هر قسم بیمارۍ نه دې الله رب العزت موږ وساتي، او زموږ د بچو دې الله حفاظت وکړي، او زموږ بچي دې الله نیک عمله رالوي کړي، او الله رب العزت دې د هر قسمه فتنو نه او د هر قسمه ګناهونو نه او خواهش پرستۍ نه دې الله هغوی هم وساتي، او الله دې ته موږ هم وساتي. باقي چې کوم اذکار او دعاګانې دي هغه به انشاءالله را روان درس کې بیانو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.